دوتری سلور میاشتې مخکې مدرسه کې ناست جناب شیخ صاحب مبارک سره ما ته وایي چې دا څو ورځې کېږي چې داسې ناشنا خلک وینم او داسې خلک مدرسې ته راځي او مسجد ته راځي چې ما کله نه وي لیدلي وایي تعجب کې شوم چې دا خلک ټیکاره دي او څه دپاره راځي دلته وایي حیران یم ما ورته ویل شیخ صاحب مبارک کوم تقریر چې الهو العالمین د بنده لیکلی او په کوم ټیم باندې بنده مري د الله تعالی د فیصلې مطابق هغه ټیم مخکې کېږي وروستو کېږي نه خو البته یوه خبره ده ویل هغه څوک په مرګ ته خفه وي چې آینده یاد نه لري هغه څوک په مرګ نه ویرېږي یا په دې فکر وي چې زه لاړ شم زما به نه خدمت پاتې وي زما به نه نوم پاتې وي او زما به نه یاد پاتې وي ما ویل الحمدلله دنیا کې مو د الهو العالمین د مقدس دین او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې پاک سپېڅلي مذهب دومره خدمت کړی دی چې داسې هېڅوک نشته چې ستاسو د نوم سره اشنایي نه لري داسې هېڅوک نشته چې ستاسو د علومو د انسانیت ته رسېدلي نه وي او دوی ترې مستفید نه وي نو ما ویل که د الله تعالی د تقدیر مطابق مرګ درته راغی نو ما ویل زړه کې مو ارمان څه شی دی معزز سامعینو واقعا همدغسې ده دا نن چې دومره هجوم تاسې ګورئ دا په زرګونو سالکان ګورئ په زرګونو علماو مشایخ ګورئ راغلي دي جنازه کې ولاړ دي الحمدلله دلیل د دې خبرې دی چې د جناب شیخ صاحب مبارک او د خواجه صاحب مبارک دا قرباني او د دین مبارک دا خدمت د رب کریم په درګاه کې قبول او منظور وه دا یې د قبولیت آثار دي